ترکیه ویلي چې که امریکا رغونکی دریځ خپل کړي نو هیواد به له واشنګټن سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. نن چهارشنبه د ترکیې ولسمشر ویاند ابراهیم خالد د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په جواب کې ویل چې امریکا باید د دوی د عدالتي نظام درناوی وکړي. امریکایي انتظامیه باید ارومرو د ترکیې د عدالتي پروسې احترام وکړي. دوی باید د بیانونو او یا دباو په ذریعه د ترکیې عدالت تر نفوذ لاندې نه راولي. که داسې وشي نو زموږ تعلقات به عادي شي او د ترکیې او امریکا ترمنځ به د تعلقاتو نوی باب پرانستل شي. د دواړو ملکونو تعلقات په ترکیې کې د نیول شوي پادري پر سر خراب شوي دي. اسرائیل د چهارشنبې په ورځ د سوانونو بار کاروباري ټرکونو ته غزې تراټي ته د تلو اجازه ورکړه. د رایټرز خبري اژانس ویډیو ښیي چې په میوو، سبزیانو، تیلو او تعمیراتي شانوبار ټرکونه د 10 لکو آبادي د ښار ته ورننوځي. پاکستان د سه شنبې په ورځ د ازادۍ ورځ جوړه کړه او هند یې نن د چهارشنبې په ورځ لمانځي. د هند سرحدي عسکرو BSF د دې ورځې په مناسبت په واګاپوله د پاکستان عسکرو ته خوږې یا میټایي ورکړه. د هندي عسکرو قومندان سودیپ کمار خپل پاکستاني سیال بلال احمد ته د میټایي ډبی ور وسپارلی.